السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ نن په خپل سټوډیو کې ستاسو لپاره په متحده عرب اماراتو کې چې کوم شاعران دلته کې مشته دي هغوی له بلنه ورکړو چې هغوی راشي او د یو مشاعرې تابع هم ستاسو لپاره کړې ده. او داسې تاسو ته به یو اندازه ولګي چې په متحده عرب اماراتو کې کوم شاعران دي، کوم ادیبان دي، خپل کام د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله باندې څه سوچ او څه فکر لري. په نن مشاعره کې چې موږ سره کوم شاعران ملګري شرکت کوي، زه د هغوی د خپل طرفه او د خپل پروډوسر د سټیشن منیجر پریمیز خان صاحب د طرفه شکریه ادا کوم چې موږ له بلنه ورکړه او دلته کې رالل او په دې پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. په نننۍ مشاعره کې ګډون کوونکي شاعران دي ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی نجیب الله متنوال، ښاغلی خلیل سواتی، ښاغلی اکانیشا ایمل، ښاغلی محمد انعام، ښاغلی انور سید چراغ، ښاغلی شیر اکبر شاکر او ښاغلی امان الله امان. د دې راغلو شاعرانو ملګرو یو ځل بیا مننه کوو چې زموږ په بلنه د متحده عرب اماراتو د مختلفو ښارونو نه دلته کې رالل او په دې مشاعره کې برخه واخیسته. د مشاعرې عمري شاعر محمد ګل منصور له د ښاغلي صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکو، ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکو، هغه نوم هر سړي په خپله دروازه ولیکو او د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه، د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه، د جانان نوم مې د جنت په مناره ولیکو او نور چې مې څه لیکل کاغذ په کاغذ مې لیکل، نور چې مې څه لیکل کاغذ په کاغذ مې لیکل، خو چې ستا نوم مې لیکه دا مې په سینه ولیکه. په دې شعرونو باندې ښاغلي محمد ګل منصور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد ګل منصور. ما وې ستا مینه کې وزم د کلي، ایکو ده ما وې ستا مینه کې وزم د کلي، هغې ویل چې شابه زر وتښته دا قرضدار دې نور وجني ګورې. مننه. او دته د لاس نخر و مال وغوښتو، دته د لاس نخر و مال وغوښتو، هغې جواب کې ورته وویل چې یو خو ستا 5000 ساعت بهیږي. او بیا وایي چې ما وې چې زه د یادومه ډېره، ما وی چې زه د یادومه ډېره، هغې ویل که ته مې هېره کړې نو په ما به څه تندر راوغورځېږي. او شکر پہچان د ایکو چې وشو، شکر پہچان د ایکو چې وشو، شاعري دومره یې اسانه کړله چې مې لالا هم شاعري شروع کړه. مننه. او دومره مې خوښه په بل وخت کې نه وي، دومره مې خوښه په بل وخت کې نه وي، خو بس لالا ته د خیرو په وخت کې زما څه بل شانتیا به یې خوښه شي. مننه. او ډېر زلمي ورسره هم ورپکې شمار شو، ډېر زلمي ورسره هم ورپکې شمار شو، دا منم د جنکو شرع سیوا شوه او داسې ښکاري پوډریان وده وکړه او د سپلو د پټېدو شرع سیوا شوه. او د غریب سړي د وس خبره نه ده، د غریب سړي د وس خبره نه ده او د بیلنس د یارانو شرع سیوا شوه. او دا اعزاز خوش حاصل زما وطن ته، دا اعزاز خوش حاصل زما وطن ته، په وطن کې مې د غلو شرع سیوا شوه. او ته که خفه یې نو زه څه وکړمه، نو زه څه وکړمه، زما خو ځان له شونډ په ځمکه لګي. او ته که خفه یې نو زه څه وکړمه، زما خو ځان له شونډ په ځمکه لګي. او د ښکلو هر څه مې نازک خوښېږي، د ښکلو هر څه مې نازک خوښېږي، خو بس واده مې ورلکلکه لګي. او د ځینو خلکو سره مینه ښه ده، سره مینه ښه ده، د ځینو خلکو نه مې کرکه لګي. او هم یې غصه هم یې خندا خوند کوي، او هم یې غصه هم یې خندا خوند کوي. او زما دا ښکلي ښکلي ځکه لګي. او دا شعر چې ستا خو په سر باندې جرګې شروع شوې، ستا خو په سر باندې جرګې شروع شوې او ستا لا ګوډۍ لګي نه ځکه لګي. او د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي،
د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي او هغه اکثر د خپل ټوپکه لګي د بل په مرګ پسې ټوپک چې ساتي هغه اکثر د خپل ټوپکه لګي او تایید دی چې کومه خبره چې د زړه نه وځي کومه خبره چې د زړه نه وځي او هغه په زړه باندې بېشکه لګي او په هره لاره کې رهبر خدای خو په هره لاره کې رهبر خدای خو د مینې لاره مې په ورکه لګي ډېره او دا یو نظم ترنم کوم هلته پتا به ماښامې او سحر څنګ تېرېدو هلته پتا باندې به زیړه مازدیګر څنګ تېرېدو دا ستا په زړه کې به یې لارې جوړولې که نه دا ستا په خیال کې به د کلي منظر څنګ تېرېدو نو تا ته د خپل کلي اختر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا دې روجو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو هلته به تا د خپل وړوکي رور سینګار کا اوسه هلته به هم تا د وړوکي رور سینګار کا اوسه هلته به هم ستا مور پتا باندې ټول کار کا اوسه هلته به هم تا پتا دی کې ځان اوزګار کو هلته به هم ملګرو تا انتظار کا اوسه نو تا ته به هغه زوړ ګودر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا په پنجرو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو مننه دا ستا نازکې خپې په غرونو کې د تللو نه وې دا ستا نازکې خپې په کاڼو کې د تللو نه وې داسې سر تور سر په کنډو دا اورېدلو نه وې ته پوښتنه یې تا خو ټوله عمر حیا کړې ده دا ستا خبرې د چا غیره دا اورېدلو نه وې نو تا ته به خپل د علم غر در یادېدو او که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا سرو غرمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو نو ته به د هغه لیونې یاد جړولې که نه تا ته د خپل منصور خبرې یادېدلې که نه د کوم ظالم د لاسه تا چې دغه ورځو لیده هغه ته تا په نیمو شپو خیرې کولې که نه تا ته په وینو سور خنجر در یادېدو که نه تا ته د کلي مازدیګر در یادېدو او که نه تا دغه شپو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو تا په خیمو کې ژوندون څنګه تېر کو ډېره مننه